السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې ما تاسو لپاره د ایډیټینګ ډېر ښایسته ایپ راوړی دی. په دغه اپلیکیشن کې تاسو خپل عکسونه ډېر ښایسته جوړولی شئ. عکسونو ته تاسو مختلف ویښته لګولی شئ، ګیره لګولی شئ یا نور سمایل پیسز جوړولی شئ. ډېر زیات فیچر دي پکې او ډیر یو زیات ښکلی اپلیکیشن دی. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې یو ایډوکیشن رس دی، که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به هم سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را انسټال کړئ. کله چې اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته دوه آپشن دي، کیمرا، ګیلري. اوس که تاسو په کیمرې تصویر اخیستل غواړئ دغه ټایم نو سمپل کیمرا سلیکټ کړئ. خو په کیمرې باندې تصویر نه اخیستل غواړئ او د موبایل ګیلري کې تاسو سره یو تصویر وي، صحیح ده، سیو، هغه تاسو ایډیټ کول غواړئ نو سمپل هغه عکس پر راواخلئ، کوم عکس چې تاسو ایډیټینګ کول غواړئ. اول که تاسو راشئ دې کې مختلف امپریشن دي. ټیک ده، کم امپریشن ستاسو خوښ وي نو هغه د دې ځای نه تاسو سلیکټ کړئ. ورپسې که دې سایز کې تاسو چینج کول غواړئ، پیس سایز کمول غواړئ، وړوکی کول غواړئ نو هغه د دې ځای نه تاسو څه کولی شئ، دې ځای نه کولی شئ. اوس راشئ مختلف سمایل دی، مطلب تاسو غواړئ چې تاسو تصویر چې کوم دی هغه د داسې مسکراته هو، مطلب خندا والا راشي نو هغه تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ، چینج کولی شئ. دا وګورئ تاسو دلته کې. ورپسې هیر سټایل دي پکې مختلف، تاسو راشئ دلته کې د ویښتو کم سټایلونه چې دي، مختلف سټایلونه دي، کم سټایل هم تاسو خوښ وي نو سمپل هغه تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ، سلیکټ کولی شئ. دا څه فری دي او د کومو ته چې فرو لیکلی دی نو په دې چې تاسو سلیکټ وکړئ ایډ به راشي، سمپل دغه ایډ وګورئ، هغې نه بعد به د تاسو ته بالکل کولاف شي. اوس ورپسې راشئ بیړ مطلب ګیره. که تاسو غواړئ چې خپل عکسونو ته ګیره ولګوئ نو د ګیرې هم مختلف ډیزاینونه دي. دلته کې تاسو کم ډیزاین لګول غواړئ نو هغه د دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ. بله خبره راشئ سکن لا، که تاسو خپل مخ صفا کول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دا وګورئ دلته کې مختلف پیسز، مختلف مخونه دي چې کم مخ تاسو وایئ چې څنګه راشي هماغه شانتې کولی شئ. بله خبره د ایج، که تاسو غواړئ چې خپل عمر په تصویر کې کم وښایئ نو سمپل د دې ځای نه سلیکټ کړئ، صحیح ده، چې کم یو ستاسو خوښ وي نو هغې کې تاسو هغه عمر چې دی هغه شانتې کم راوستلی شئ، کمولی هم شئ. بله خبره جنډر، مطلب که تاسو غواړئ چې د خپل عکس نه یا خپل ملګري عکس نه تاسو د جینۍ عکس جوړ کړئ نو هغه ته هم تاسو دلته کې چې دی هغه جوړولی شئ. سمپل دلته کې تاسو له راکړي دي، میل هم دی، فیمیل هم دی، چې کم یو خوښ وي نو سمپل هغه د دې ځای نه تاسو سلیکټ کړئ. بیا که تاسو راشئ هیر کلر دی، مطلب د ویښتو کم رنګ چې دی هغه هم تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. ګلاسز، چشمې لګول غواړئ خپلو عکسونو ته نو هغه هم تاسو ته دلته کې میلاویږي. سمپل هغه چشمې هم د دې ځای نه سلیکټ کړئ، هغه پکې هم تاسو لګولی شئ. نو قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. یا پکې میک اپ کول غواړئ دا هم شته دی، مختلف فلټرې دي پکې، کم فلټر ستاسو خوښ وي. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی قدرمنو. امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.